او څه د وزیرستان له څه د بنو له د یو ځای له د بل ځای له راغلي دي. زه د ټولو دوستانو ته خواست کوم چې راځئ تاسو د پیر په ورځ راشئ. د پیر په ورځ 11 بجې به استاد یقیني د خیره او هغه دم درود به چالو کوي چې کوم زموږ دپاره راغلی دی د هغه ترکي له زموږ مېلمه دی. او ټولو ته بیا هم خواست کوم چې دا ګوره دا کوم ځای له د چترال له د کراچۍ له د یو ځای له بل ځای له راغلي دي. تاسو د پیر په ورځ راشئ. نن ځان مه په عذابوئ، سبا هم ځان مه په عذابوئ، بل ورځ هم ځان مه په عذابوئ. د پیر په ورځ راشئ تاسو. او دا مین ګیټ دی په یات آباد کې او دلته به ځان رسوئ. ښه هسې به ګرځئ مه چاله په لمبر پیسې ورکوئ او نه څوک لمبر چاله وروسته مخکې کولی شي. کوم سړی چې وختي راغو چې هغه لمبر دا به څو ورځې کېني جي؟ دا به 7 ورځې کېني. او دا د دې خو صدر صاحب خلک وایي چې 20 کالو نه بره چې کم دی به نه راځي. دا هم خلکو ته لږ واضح کړي. یاره دا مشر ووایي چې لږ لوکیشن دا په یاد آباد انډسټري کې او په هغه کې بیس فیکټري چې کومه ده د پیپر د هغې په فیکټرۍ بیک سایډ ته دا پروګرام دی. او ماشاءالله ماړه چې په هغه ورځ به دومره خلک وي دومره مخلوق یې د ځای کولو بني. نو مهرباني وکئ د پیر په ورځ راشئ. ښه نن وګوره دا کوم ځای له کسان راغلي دي او نور هم را روان دي. تاسو راغلي جي؟ بډابیر معشوقه درله. نو د پیر په ورځ ځان ورسوئ. پېښور سیټي له اسلام آباد سے. ابھی تو اسلام آباد میں ہے بارکاؤ میں. ابھی میں نے بارکاؤ سے پتا کیا وہاں پہ نہیں ہے. وہ وہاں ہے گل پشان معصومان راغلی دي ماشاءاللہ. گلونه دي اللہ دې صحتمند کی اللہ دې اسم نہ کوي. اور آپ کے کہاں سے آئے ہو؟ یہ اسلام آباد سے راولپنڈی سے. تو آپ نے پوچھا نہیں تھا کسی سے کس دن پر بیٹھنا ہے؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں آ گئے ہیں پہنچ گئے ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں 14 کو آئیں گے. بس 14 کا آئے گا اور 15 کا کام سٹارٹ کرے گا. اچھا انشاءاللہ. دا ګوره ګل خو ماشوم بل هم راغلی دي دن له د خیره. ښه ګل په شان دا واړه راغلي دي او د پیر صاحب له راغلي دي. الله دې ښه کړي، الله دې اسم نه کوي. او دا د شیطان لکۍ هم راغلي دي. ها زه الله دې ښه کړي. زموږ لپاره بیا راغلی او بار دا خبره کوم دا مرګري د چترال له د هر ځای له راغلي دي. د پیر په ورځ تاسو راځئ. د پیر په ورځ به پروګرام سټارټ کېږي. د هغې له مخکې ځان مه په عذابوئ. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. دا ویډیو ځان سره شیر کړئ. خوشحاله اوسئ.